افغان طالبانو څنګه پاکستاني طالبان له پاکستان سره اوربند ته راضي کړل؟ پاکستان څه ورته ویلي وو او ولې دا کار وکړ؟ ملګرو که تاسو هم غواړئ په پوره جزئیاتو پوه شئ ویډیو تر اخره وګورئ او زموږ پښتو پلس چینل هم سبسکرایب کړئ. پښتو پلس تل ستاسو په چوپړ کې. د ټي ټي پي مشر د پاکستان له دولت سره اوربند ته چمتووالی وښود. د پاکستان ډان ورځپاڼې لیکلي چې د پاکستاني طالبانو د خوځښت ټي ټي پي مشر نورولي مسعود د پاکستان له دولت سره اوربند کولو ته چمتووالی وښودلی. ډان په یوه خبر کې لیکلي چې مسعود په یو پیغام کې ویلي دي موږ له پاکستان سره د افغانستان د اسلامي امارت په منځګړیتوب خبرې وکړې. پر اوربند د توافق لپاره د خبرو فرصت لا هم پرانستی دی. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې تحریک طالبان پاکستان له دینی علماو څخه د لارښوونې غوښتونکي دي. نوموړي ویلي که مو کومه تېروتنه ولیده یا مو هم فکر وکاوه چې موږ خپل مسیر بدل کړی دی، تاسو چې زموږ د دین ښوونکي او علما یاست باید د مخکې په څیر مو راهنمایي کړئ. موږ ستاسو د نظرونو اوریدلو ته تیار یو. د پاکستاني طالبانو او د دې هیواد د حکومت ترمنځ اوربند د نومبر په میاشت کې پای ته ورسید او په پاکستان او خیبر پښتونخوا کې د بریدونو یوه څپه شروع شوه. د پاکستان د څېړنې او امنیتي مطالعاتو مرکز CRSS له راپور سره سم د 2022 کال دسمبر میاشت وروستۍ لسیزه د پاکستان د پوځ لپاره ډیره مرګونې وه. له دې سره د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناء الله ویلي چې دې هیواد پریکړه کړې چې نور به له پاکستاني طالبانو ټي ټي پي سره خبرې نه کوي. ملګرو دا به زموږ چمتو شوی ویډیو. که تاسو هم د ویډیو په اړه څه نظر لرئ کومنټ کې راسره ولیکئ. د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښه وخت.